السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. نن درته یو داسې اپلیکیشن ښیم چې موږ او تاسې ټول ورته ضرورت لرو او یو داسې اپلیکیشن دی که چیرته تاسې انسټال کړئ او ورڅخه استفاده وکړئ، انشاءالله تاسې به د نړۍ بهترین کسان یاستئ. هغه د قرآن کریم ترجمه او تفسیر په پښتو ژبه کې، یعنې په خپله ژبه کې تاسې کولی شئ چې د قرآن کریم ترجمه او تفسیر زده کړئ. تاسې به څه وکړئ، پلی سټور ته به راشئ. په دې سرچ بار کې به تاسې قرآن کریم ګورئ، دغه لومړی ما وختي سرچ کړی دا ډاونلوډ کړی مې دی، نو زه به راشم همدې باندې کلیک کوم، قرآن کریم آی پښتو. په دې کې مختلفه قسمه اپلیکیشن تاسو ته درکوي چې ډېرو کسانو جوړ کړي دي، کور یې ودان. په دې لومړي سر کې چې تاسو کوم اپلیکیشن ښکاري MQB ایپس په نوم باندې دی، د کمپنۍ جوړ کړی. نو تاسې به څه وکړئ، دغه اپلیکیشن به انسټال کړئ. ما تیار له ځان سره انسټال کړی دی، زه به تاسو ته د کارولو طریقه وښیم. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او انسټال مو کړو، تاسو ته به په دې لیست کې به حتما راښکاره کېږي. ګورئ دلته قرآن کریم آی پښتو دی، زه راځم په دې باندې کلیک کوم، دغه اپلیکیشن ما سره اوپن کېږي. دلته ګورئ مختلفه ټول هغه آیاتونه د قرآن کریم ټولې سپارې او آیاتونه په دې کې موجود دي. زه به لومړۍ سپارې ته راشم، دې کلیک کوم. ګورئ هغه له اول نه تر اخره پورې، یعنې قرآن کریم له سره تر اخره پورې د قرآن کریم مکمله ترجمه او همدارنګه ورسره تفسیر مکمل موجود دی. لکه په دې ځای کې وګورئ، ما لومړۍ سپاره خلاصه کړه. بسم الله الرحمن الرحیم، د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم کوونکی دی. الحمدلله رب العالمین، ټوله ثنا او ستاینه یوازې الله لره ده چې د ټولو کائناتو پالونکی دی. خیر نو که چېرته تاسې غواړئ چې د دې تفسیر وګورئ، نو تاسې باید په دې تفسیر ګورئ. هر یو آیات چې کوم لیکل شوی د هغې لاندې پښتو ترجمه ده، ورسره یې تفسیر لیکلي. که چېرته تاسې تفسیر ډاونلوډ کول غواړئ، نو تاسې به تفسیر باندې کلیک کوئ او دا به ډاونلوډ کېږي او تاسې کتلی شئ چې مکمله تفسیر په دې کې راښکاره کېږي. نو دا مکمله د قرآن کریم ترجمه او تفسیر هغه هم په پښتو ژبه کې تاسې کولی شئ چې زده کړئ. که چېرته د ورځې تاسې یو مخ د قرآن کریم ترجمه او تفسیر زده کړئ، نو واقعا چې دا به انشاءالله په یو کال کې به کم تر کمه یو کال کې به تاسې وکولی شئ چې د قرآن کریم مکمله ترجمه ورسره تفسیر زده کړئ او همدارنګه نورو ته یې هم ورسوئ. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې خوښه شوې وي. کوشش وکړئ چې دغه ویډیو له نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ، ځکه چې څومره کسان چې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او ورڅخه استفاده کوي، لولي یې، قرآن کریم ترجمه زده کوي او تاسې دا ویډیو شیر کړي وي، نو انشاءالله ثوابونه به تاسو ته هم در رسیږي. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.